داڅه باندې 1500 قلمه لرغونې اثار دي چې د خوست ولایت له بیلابیلو سیمو څخه د دې ولایت ملي موزیم ته راوړل شوي. لیدو ته یې د دپوهنتون استادان، محصلان، ښوونکي، د ښوونځي زده کوونکي، جهادي شخصیتونه او عام خلک ورځي. سید کابل شاه میاخیل د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست فرهنګي میراثونو ساتنې او عمومي مدیر د بعضې تاریخي اثارو پیژندنې ترڅنګ وایي چې د موزیم ملي ورځې نمانځ غونډو کې خلکو ته مختلف لرغوني اثار نندارې ته وړاندې کوي. مونږ هر وخت کوشش کوو چې مونږ د موزیم ملي ورځ هغه ورځ باندې مونږ نندارتونونه جوړ کړي دي، جوړوو او مونږ کوشش کوو چې عام خلک زمونږ راشي او زمونږ د موزیم څخه لیدنه وکړي ترڅو خلک د تاریخي اثارو په ارزښت و اهمیت پوه شي. بلخوا بیا لرغون پیژندونکي او فرهنګ پال پخواني اثار د یوې ټولنې ملي هویت او تاریخ ښکارندوی بولي. د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی رئیس عبدالکریم پتنګ خپله د تاریخي اثار چې دي دا د یوه ملت، د یوه قوم، د یوې سیمې هغه تاریخي ارزښت، د دوی هغه قدامت، د دوی هغه تمدن، د دوی هویت څرګندوي. نو دغه وجې نه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه شیان شته او په ډېرو ولایتونو کې دغه موزیمونه هم جوړ شوي دي. نو دغه د اثارو د ساتلو لپاره موزیم ته ډېر ضرورت دی. پاتې دی نوي چې خوست ولایت کې ډېری داسې ځایونه او سیمې شته چې تاریخي ارزښت لري. که له ورانولو وژغورل شي تر ډېره به ملي هویت ژوندی ساتل شوی وي او بل پلو به مو سیمو لا ښکلا پیدا کړې وي.